سلامونه، زه سید شینوار یم او تاسو سپینې خبرې ګورئ. تېره اونۍ د دلوې 26مه د میلیونونو افغانانو له وینو څښلو وروسته له افغانستانه د شوروي استکباري ځواک د وتلو کلیزه وه چې متاسفانه د استکبار د همیشني عادت له مخې افغانستان په داسې لاعلاجه رنځ باندې پرېښوده چې نن هم چاته علاج نه ورسي. د نن ورځې د لاعلاجه رنځ ملامته څوک دي؟ دا هم د افغانانو ترمنځ پخوانی کشاله برانګیزه بحث دی چې تنظیمونه، خلکیان، پرچمیان، داود خان او که د ظاهر شاه سلطنت تر ننه د راڅرګندېدونکو ناخوالو لاملونه دي. د خلق دیموکراتیک ګوند د هغه وخت د مرکزي کمیټې لوړپوړی غړی فقیر محمد ودان شکر د ژوندی دی او تل له هغه وخته تر ننه پیښو شویو مسایلو ته په خورا جسورانه ډول په لیکنو، مرکو او مقالو کې په انتقادي نظر کتلي دي او په دې اړه 2000 مخونو کې 3 جلده تاریخي مسایل نوي نسل ته لویه سرمایه ده. موږ په جمهوریت، طالبانو، تنظیمونو او د دوی په نیمګړنو پراخ بحثونه کړي دي، خو یوازې خلکیان دي چې تر اوسه په خپلو نیمګړنو یا بحث نه کوي یا یې بیخي نه مني او یا پړه په هغو ډلو راچوي چې د دوی په وړاندې راپورته کړی شوي. فقیر محمد ودان عادي څیره نه ده. د خلق دیموکراتیک جریان د ترکي نه تر ډاکټر نجیبه پورې د هر لوی غړي سره په لویو فیصلو کې باخبره او نږدې ناست ژوندی تاریخ دی. موږ به کوشش وکړو او هیله به ترې ولرو چې د تاریخي داین په توګه نن هغه څه نوي نسل ته ووایي چې چا نه ویل یا یې نه وایي یا یې نه غواړي ښکاره کړي. ستړي مه شئ، پخیر راغلي ودان صاحب. مننه شینواري صاحب، ستاسو د تبصرې نه ما په هکله مننه کوم او تاسو ته او د سپینې خبرې ټولو لیدونکو ته هم خپل احترامات وړاندې کوم. زه ستاسو په خدمت کې یم. ودان صاحب، تاسې زه د خپل جریان د یو منتقد په حیث باندې پیژنم او نور جریانونو کې هم خاص منتقدان راغلل. زه غواړم لنډ پوه شم چې په خپل جریان باندې انتقاد لپاره راپورته کېدل وجه څه کیدای شي؟ عقدې کیدای شي، خپله غلطي درک کول کیدای شي او که بل څه؟ شینواری صاحب، ما ته شخصا اما ملی وجایب او د تیرو انکشافاتو په هکله د تاریخي درسونو انتقال مسئله مطرح ده او دریم د سیاسی بلوغ که ورته ونه ویل شاید د عقل سیاسي درک تر دې حده چې باید په دغو دوو مسایلو باندې سړی ځان پوه کړي. دغه درې پایې دي چې زه خپل سیاسي ژوند ته، سیاسي موضوعګیریګانو ته، سیاسي ګوند ته په انتقادي نظر ګورم او دا کاملا مبرا د شخصي عقدو نه ده. ما خپل ګوند کې همیشه د یو صاحب نظر فرد وایس موجود وم. رهبران ټول ماته همدغسې له دې نقطې نظر لیدلې او متقابل احترام نه برخورداره وم. زه معتقدم دغه نقد ته، د دغه نقد و حقانیت ته کدی نه وي، هر څوک دویم حق لري چې د خپل نقد د یو سیاسي با فرهنګه متمدنه بحث په طرز کې مطرح کړي. صحیح. ودان صاحب، وخت به په پام کې نیسو. ډېرې خبرې زه غواړم تاسو سره ولرم. یو ډېره لویه خبره ده چې ملامته سلامته تر اوسه پورې معلوم نه دی ولې دا جریانونه راپورته شول. خلکو ویل ارام افغانستان ورو ورو به هر څه سم شوي وی، تادي وشوه، هر چا بیخي زیاته تادي وکړه. چا ویل چې نه افغانستان په تیارو کې لا ټیل وهل کېده که داسې شیان نه وي شوي. ډېرې جالبې خبرې دي. خو ما ته څو تنظیمي مشرانو یا غړو دا خبرې ډېرې واضح کړي دي په خپرونو کې. زه یې ډېر جالب ځینې در سره راپیلوم. زما معلومات دا دي او زه غواړم تاسې راته کره کړئ چې اخوانیان او چپی افکارو لرونکي چې څوک ورته کمونستان وای، څوک ورته خلکیان وای، څوک ورته پرچم وای، دغه خلک دا خپلو کې سره خپلوان وو. لوی لوی چارواکي
لوی لوی رهبران د دوی خپلوانو. ما ته دا تاسو تاییدوئ چې څوک د چا خپلوانو او د خپلوۍ له وجې نه چې د دوی کوم کورني اختلافات دا کابل پوهنتون ته راغله او بیا وروسته په سیاسي اختلافاتو بدل شول. دا رښتیا دي؟ دغه ته عمومیت ورکول فکر کوم ډیر وارد نه دی، اما خاص افرادو په منځ کې، خاص کورنیو په منځ کې دا اړیکې موجود و. مثلا د مجددیانو کورنۍ او د لایق صاحب دوی کورنۍ ډیر سره پیچلې خپلوي لرل، یعنی وادونه هم سره کړی و. مثلا د صبغت الله مجددي میرمن د لایق صاحب خور و، یا د لایق صاحب بل خور استاد میر اکبر خیبر ته ناسته وه. بناءً لایق صاحب د مجددي اوخی و او مجددي د استاد میر اکبر خیبر باجه و. په اصطلاح پښتو کې ورته باجه ویل کېږي، خو فارسي کې باجه ورته باجهګان و دوی سره. یا مثلا د حکمتیار خانم ما اورېدلی دی چې د شرعي د تهذیب صاحب خور و چې دوی سره اوښګانې ورسره. یا مثلا د حفیظ الله امین او د سیاف ترمنځ د ترور زامنو سره داسې. ما البته د لایق صاحب په هکله څه کم معلومات لرم، اما د نورو په هکله چې ما وویل ما اورېدلی دي وایي د باور تر سرحده د یقیني یې بولم. یا د بدخشي او استاد رباني ترمنځ هم داسې خپلوي موجود دي، د خالد زامن دي څنګه دغسې دي. بنا پر دې دغسې خپلویانې وو. اما زه په دې عقیده یم چې سیاست نه خپلوي مني نه ورورګلوي مني. دوی بیل بیل خلکو د بیل بیل ایدئولوژیګانې او سیاسي افکارو او مواضیعو خاوندان خلکو او سیاسي ډګر کې هغه څه دښمن سره و یا هغه څه روابط سره راغلل چې دوی موضوعګانې افاده کوي. خپلوي ولې نه مني ودان صاحب؟ خپلوي ولې نه مني؟ زه په دې هم خبر یم چې د همدغه مشرانو چې تاسو نومونه واخیسته خپلوي داسې وه چې په پېښور کې د دوی خپلوان ساتل کېدل، په کابل کې بیا په هغه سخت جنګ کې د هغوی خپلوان ساتل کېدل، ډبل رول رامنځته شو، ډبل جاسوسیانې رامنځته شوې. په دې خبر یاستئ تاسې؟ تاسې شینواری صاحب د خپلو اطلاعاتو پر بنسټ که ولرئ زه هم ډېر خوشحالیږم چې افشا شي، اما تر هغه ځایه چې زه خبر یم استخباراتي مسایل او د استخباراتو نفوذ د افغانستان په سیاسي وضعیت کې ډیر پخوانی سابقه لري. په خاص ډول هغه استخباراتي دستګاوې چې په کلونو کلو مخکې منطقه کې فعالیت شروع کړی دی، لکه د انګلستان انټلیجنس سرویس یا کاګبی یا سی آی ای، دوی ډیر عمیق سرمایه گذاریګانې کړې دي چې دوی ریښه نه یوازې د کورنیو په روابطو کې بلکې باید ډیر عمیق وڅېړل شي. زه په دې معتقد. په چا باندې تاسې خو هم لیکنې کړي دي په دې رابطه باندې؟ مثلا تورونه دي چې حافظ الله امین خو ډیر ښکاره و چې انور سادات غوندې مصر په د انور سادات غوندې ګڼه امریکایانو ترکي باندې شک دی چې د هم ډبل رول لوبولی، کارمل ډبل رول لوبو، هم روسانو سره هم سلطنت سره ظاهر شاه حکومت سره. په مجاهدینو مشرانو باندې تورونه دي چې حتی دوی کاجبي سره هم اړیکې لرلې، بیرته نورو سره هم اړیکې لرلې. دا خو به تاسو ته پته وي. بدبختانه کله چې تاریخي څېړنې ته او اسنادو ته په خاص ډول هغه اسناد چې تر اوسه افشا شوي دي، د هغو اسنادو په اساس باندې موږ کولای شو چې د دې ټولو مسایلو په اړه خبرې وکړو. اما د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه چې څه معلومات لرو، هغه دا چې د افغانستان د سیاسي وضعیت
استاسو د ادعاو په هکله ځینې په بعضې مواردو کې مستند کیدی شي او د اشخاصو رول د استخباراتو سره دا هغه تحقیقاتی علمی اکادمیک کار دی چې ادې د خاطره چې علمی اعتبار پیدا کی باید هم اکادمیک محافل افغانی اکادمیک محافل او هم تاسو ژورنالیستان چې د دې د سپړلو څه لرئ تاسو کولی شئ چې د کاګبي پراخه نشر شوي اسناد ولولئ چې هلته سیري پکې موجود دي نومونه پکې موجود دی د نومونو مستعار نومونه پکې موجود دی یا مثلا د امریکا د وزارت خارجه اسناد چې افشا شوي دي د سیریت نه چې وتلي دي یا د پاکستان د آی اس آی سازمان ځینې کارمندان لکه ډګروال یوسف نور مسایل شیان لیکلي دي دغه ټول اسناد که سره راوسپړل شي متاسفانه ستاسو د ادعاو ځینې اړخونه تاییدوي ما ته تاسو تایید کړئ ما تاسو نه پوښتنه کړې هم تاریخ پوه یاستئ هم دغه جریان غړي یاستئ هم منتقد یاستئ زما د کیسه حیثیت دی زه غواړم تاسو نه واورم ما خبرې چې په دې هکله تاسو ته وکړه ما خپل کتابونو کې لیکلي دي او ډېر بربند مې لیکلی دی خپلو مرکو کې مې ویلی دی تکرار د یوه خبرې ما ته هم خسته کوم دی او لیدونکو ته به هم فکر کوم چې زیات نوی نه وي بناءً په دې هکله ما خپل ونډه خپل برخه او خپل ملي مسئولیت ادا کړی دی او دلته هم چې ما وویل چې لږ وخت هم باید په نظر کې ولرو د مصاحبې چې تاسو ادعاوې کړي تاسو په خپل اثارو کې ادعاوې کړي دي په خپل لیکنو کې د ترقی په اړه مو ډیر واضح ادعاوې کړي دي د کارمل په اړه مو ډیر واضح ادعاوې کړي دي د سیاف په اړه مو ډیر واضح ادعاوې کړي دي تاسو اوس وایئ چې دا د تکرار د موضوع ده مګر په پښتو ژبه تاسو زه فکر کوم چې ډیر کم شیان دي چې خلک باید ترنه خبر شي او واوري ما هم په پښتو کړی دی هم په دري مسایلو باندې زه غږېدلی یم او اوس هم ستاسو هغه ادعاوې چې وکړلې او ما هم هغه تایید کړله رد کړی مې نه دی بناءً په دغې هکله ولې نه وایاست د ببرک کارمل اړیکه د سلطنت سره د ترقی اړیکه د کاجبي او د امریکا سره د سیاف اړیکه د کاجبي سره تاسو داوی کړی دي سیاف چې د ځان ته تر ټولو لوی مجاهد هغه وخت وایي ما ویلی دی ما ادعا کړی دی ما لیکلی دی او بیا ویلی بیا لیکلی دغه ته تاییدوي بناءً فکر کوم چې اوس وضعیت افغانستان داسې پیچلی دی چې ډیر نور مبرم مسائل هم مطرح دی چې باید ورته توجه وشي او هغه هم وسپړل شي صحیح ده یو تاسو بل ادعا لرئ چې ګلبدین حکمتیار لومړی په پرچم ګوند کې ما رسمي دغه خبره تر اوسه نه ده لیکلې نه مې ده ویلې اما دننه د پرچم په تشکیلاتو کې ځینې واقف کدرونه په خاص ډول هغه کسان چې کندوز ولایت کې د ګوند غړیتوب لرل او هلته مسؤلیتونه لرل هغوی ویلی دی او ما اورېدلی دی اما مستندولی نه شم فقط دومره ویلی شم چې حکمتیار مخکې له دې چې اخوانی گرایش پیدا کی سیاست ته
د پرچم د تاثیراتو لاندې د دیموکراتیک خلق تاثیراتو لاندې نه پوهېږم چې هغه وخت انشعاب شوی و چې پرچمیان وي یا نه و. مجموعاً د دیموکراتیک خلق تر تاثیراتو لاندې سیاست علاقمند شوی و، حتی تنظیم شوی هم و تشکیلاتو کې. صحیح. دا به څومره صحت ولري څومره صحت ونه لري دا باید وڅېړل شي. سمه ده. ودان صاحب راځو اساسي بحث ته. تاسې اخوانیان یاد کړل، تاسې ګرایشنونه لږ یادونه وکړه. یو ډېر لوی سوال دی او دا سوال د هر چا سره تر دننه پورې په زړه کې پاتې دی، سره د دې چې تاریخ به هم جوابونه ورکړي، سره د دې چې هر لوري به هم جواب ورکړي، بیا هم خلکو سره پوښتنه ده چې ولې هغه وخت کې چې مشروطه غوښتنې حرکت روانو، هغه وخت کې چې مترقي غوښتونکي ویښ زلمیانو افغانستان سره په هغه مزاج سره سمه مبارزه روانه کړې وه، هغه وخت کې چې شاه هم دې ته حاضر شوی و چې دیموکراسي په افغانستان کې پلي شي، هغه وخت چې افغانستان کې د دیموکراسۍ کلیزه لسیزه دا تمرین کېده، ولې څه ضرورت و چې ګوندونو ته اجازه لا نه وه ورکول شوې؟ اخوانیان، شعلیان، خلکیان دا ټول په یو دم باندې راپورته شول، سره د دې چې افغانستان کې که چا رقابت هم کو اقتصادي رقابت و، د رغونې رقابت و. په دغه کې په هلمند کې روسانو، امریکایانو، جرمنانو یو بل مخ ته ودانۍ جوړولې، مګر ستاسې په راتګ سره په افغانستان کې د یو بل مخ ته سیاسي کړکېچ، جنجال او حتی د خپل ملت په وړاندې ودرېدنه رامنځته شوه. ولې؟ د دغه کلونو په ترڅ کې چې تاسو ورته د دیموکراسي کلیزه لسیزه ورته اشاره وکړله او تاریخ کې هم په همدې نوم راغلی دی، نه یوازې د منطقي د استخباراتي سازمانونو هڅه او هاند، بلکې د بین المللي ډیر ځواکمن استخباراتي سازمانونو هڅه او هاند د نن افغانستان کې په رقابت سره شروع شوه. یعنی نه یوازې شروع شوه بلکې په رقابت سره یو نوي موج سره شروع شوه چې دغه رقابت سیاسي عرصه کې وضعیت کې ډیر قوي و نسبت فرهنګي عرصو ته، مذهبي عرصو ته، نورو عرصو ته، او متاسفانه سلطنت دلته دوه ضعف وښودل زما په عقیده. یو د دغه هڅو او آن په ضد قاطع، قوي او ملي دریځ ونه کړی شو چې ونیسي. دویم، سلطنت په دغه مرحله کې چې باید د یو مطلقه نظام څخه او مشروطه نظام ته د گذار بهیر دقیق مدیریت کړي، په ملي رویه مدیریت کړي او د ملي منافعو د رجحان په بنسټ مدیریت کې دغه ضعف وښودله. دغه دوه ضعفونه کوم شی باید شو، حتی نه یوازې ونه کړله بلکې معامله ګرانه برخورد د دواړو سره وکړه. سلطنت داسې فکر کول چې لوبیږي د دوو قطبونو، متضادو جهاني قطبونو په منځ کې، او د دغه لوبه په طرز میدان کې دوی عواملو سره جنګوي، دغه عوامل بدنامیږي او دوی د پاسه د غونډې خیر نه د سلطنت له موضوع نه دوی تماشا کوي. دا زما په هکله د افغانستان د معضلاتو ریښه دغسې کې ده. یو ملي مستقل سیاسي ځواک میدان ته نشوه چې باید دغه بهیر د افغانستان د فرهنګي معیارونو پر بنسټ پر مخ وړل او بالاخره
شاهي مطلقه شاهي مشروطه دا یو لفظي خبره نه ده د مطلقه مشروطه انتقال خبره ګوري ډیر سدي بل تاسو بنا ډیر پوهیږئ دغه پروسه مختلف شو دغه پروسه زما په کې مالک کتاب کوم چې دغه اصلي انحراف دلته اجازه نه دا پروسه مختلم تاسو کړه کنه دا مختلم تاسو کړه زما نه تاسو راپورته کېدل مثلا تاسو د ویخ زلمیانو د قطار خلک وستل په خپل صفونو کې مراوستل بل یو ما یو بل خبره اوریدلې و په یو مرکه کې تاسو ویل چې دغه ډلې چې رامنځته شوې دا سلطنت رشوت غونتی ورکه معاملې وکړه هر هیواد ته دا اجازه ورکړه چې په افغانستان کې یو وډله ولري صحیح ده چې په هغه باندې تاسو دا تور ولګو چې معاملې وکړه د خپل بقا د پاره د هر شي د پاره د چا د خوشاله ولو د پاره یا د دوه څو قدرتونو ترمنځ لوبېدل د پاره تاسو حتی دا ویل چې شولیان چین ته ورکول شول اخوانیان امریکا ته ورکول شول خلکانو پرچمن د روسیې د پاره رشوت وو د جرمنانو د پاره هم رشوت په افغانستان کې سیاسي ډلګۍ جوړ کړه هغه خو سلطنت او خیانت یا مثلا وکیا ونه کاغه بل خبره دا ډلې چې رامنځته شوې دې ډلو ته موږ د بل د لاس اعلی او جاسوسانه ډلې ویلې شو بیا ګوره شینواری صاحب ما دغه خبرې چې تاسو ورته اشاره وکړه په ډیر صغر ده په ډیر صراحت ما ویلې دی او اوسم وایو دا په دې معنا ده چې سړی باید توضیح کړي ادي توضیح څنګه ده هم د اخوانیانو هم د شولیانو هم د دموکراتیک خلق دواړه څانګې دوی یو د بهیر په سیاسي بهیر په حیث باید اوسېدل شي دویم د افراد او اشخاصو نقش په دغه سیاسي بهیر کې دا دوه یو بل نه تفکیک کیدای شي او باید تفکیک شي زه معتقد یم چې هم د دموکراتیک خلق افغانستان فکری سیاسي عقیدتي د خپل زمان زیږنده و او د هغه زمان د ځینو معضلاتو د حل لارې لپاره یو تیسس و یو سیاسي ایدئولوژي و چې دا وړاندې شوی دا بهیر نه یوازې افغانستان کې و دا بهیر منطقه کې و دا بهیر اسلامي هیوادونو کې و دا بهیر ټول جهان کې و یعنی هم د ماویستانو د شورویانو د شوروي جاوید دموکراتیک نوین جریان یو سیاسي ترند و د ځینو معضلاتو لپاره د حل لارې غوښتل همداسې اخوانیانو لپاره هم ایدئولوژیک سیاسي ایدئولوژیک اسلام سیاسي ایدئولوژیک مطرح کول دا مسئله ده چې دغه بهیر دغه لارې لپاره مبارزه کول دغه اهدافو نږدې اهداف بیا پیچلې هغه وخت کې چې دغه بهیر کې که سالم و که ناسالم اوس زه وایم چې د دموکراتیک خلق افغانستان فکری سیاسي بهیر متاسفانه د افغانستان د دوه مسئله ده یو فرهنګي معیارونو سره منطبق نه و دویم د تاریخي تکامل لوجه افغانستان دغه مرحله کې نو چې دغه مکتب دغه سیاسي مکتب دلته مطرح کېده او تعمیل کېدل انطباق نه لرل دا علمي تحلیل دی نه اتهام واردول کنه بناء زه اوس د دغه لارې د دموکراتیک خلق افغانستان د اعتقاداتو منتقد یم په دې منتقد یم چې دغه اعتقادات او افکار د افغانستان د اجتماعي اقتصادي بهیر په دغه تاریخي مقطع کې د تطبیق وړ نه و بې وخته و که تاسو ماته سپینه ووایاستئ او ځان سانسور نه کوئ اوس راځم دغه جریانونه افغانستان وو د لاس علي وی په افغانستان کې کېنول شوې په خپل خوخه باندې ځانونه هغوی ته وسپارل حتی زه دینم خبر یم چې د سردار داود د حکومت د هر چا رازونه به امریکا ته ډیر واضح تلل شوروي ته به ډیر واضح تلل حتی ایران او پاکستان ته تلل دا دوه خبرې دي دلته هم یو باریکیګان شته باریکیګان په دې شته چې
یو ایدئولوژیک مسئله مطرح ده کنه. اوس مثلا د دموکراتیک خلق جریان واضح ویل چې مونږ سوسیالیزم غواړو، خپل نږدې اهداف لري، اهداف خپل مرام کې توضیح کړی وو، او بل واضح ویل چې مونږ د شوروي د ترن طرفدار خلک یو. که څوک وغواړي که ونه غواړي دغه ترن دغه بهیر د شوروي خط تعقیبول او د شوروي منافع او هم منطقه کې او هم جهان کې ته دفاع کول. دلته هم بیا ډېر باریک دننه ګوند کې دننه دموکراتیک خلق افغانستان ګوند کې داسې طرح ملي طرح موجودې وي چې مونږ نباید د خپل ملي منافعو د روسان د اتحاد شوروي د منافعو نه قربان کو. دا طرح موجود و، رسمي طرح موجود و. دننه دموکراتیک خلق افغانستان کې د استاد میر اکبر خیبر لارې مطرح شو، دلته ذکر شو. میر اکبر خیبر ته نه رسیدلی ودان صاحب، نه پوهېږم خو سوال د باید وڅېړل ته بوځئ که نه. ما ډېر مشخص سوال کړی و، تاسې ماته د خلق او د ډیموکراتیک ګوند خوبیانې بیانوئ. موږ پې خبر یو چې خوبیانې هم لرلې، موږ په دې هم خبر یو، ماشوم په دې پوهېږي چې هغه وخت کې خلق د انطباق وړ نه په افغانستان باندې. ما تاسې وویله چې سلطنت په خپلو خبرو کې په سلطنت باندې ډېره غټه پړه ورچولې ده چې ولا دوی خو چې د هیوادونو ته رشوت ورکړه، معاملې ورسره وکړي، دغه ډلې پرېښودې، دا د هر هیواد په افغانستان کې ډله جوړه کړه. صحیح شو؟ خیانت یې کړی دی، کنټرول یې نه کړه، اجازه یې ورنه کړه، مدیریت یې ونه کړه، قانون یې ورته توشیح نه کړه چې تاسې ګوندي فعالیت وکړئ یا مه کوئ. اصلي خبره په ګوندونو ده یا په دغو تنظیمونو ده. اول خو دا چې غیر قانوني فعالیت شروع کړه، دویم دا دی چې تاسې د بل هیواد دپاره په افغانستان کې کار کولو بنیاد کېښوده. دا خیانت دی که نه دی؟ دریم دا دی چې د افغانستان رازونه همدغو ډلګیو، دوی به په حکومت کې مو خلکیان، پرچمیان، اخوانیان تر د شولیانو پورې دا ټول خلک په حکومت کې به نږدې خلک وو یا به یې نږدې خلک ګمارلي وو. د سردار داود د کوټې رازونه به هم د افغانستان نه وتل. دغه مسایلو باندې ما بحث کول غوښتل. شینواری صاحب یو سیاسي بحث دی، سیاسي افاده ده، یو تحقیقاتی حقوقي تحقیق دی. سیاسي بحث کې چې تاسو مطرح کړه، ما مطرح کړه، تاسو وویل چې هلته سلطنت باندې دغسې انتقاد وکړله. ما څه وویل او دغه زما خبره سیاسي معنا څه شی دی؟ ما وویل چې سلطنت معامله وکړله، دغه احزابو ته اجازه ورکړله. دا چا سره معامله وکړه؟ خارجیانو سره. بالکل. چا سره معامله وکړه؟ استخباراتو سره. څه شي ته دا اجازه ورکړه دغه احزابو ته؟ دې سیاسي تحلیل نه، سیاست باید مبتذل نکو کنه، ته تحقیق سطح ته یې ورنکشوو. بناءً زه تاسو ته وایم چې سلطنت نه یوازې دغه احزابو ته د خارجي هیوادونو د عواملو په حیث اجازه ورکړه، دا زما خبرې معنا لري. بله اجازه ورکړه، بلکې ملي مستقل احزابو ته هم اجازه ورنه کړه. صحیح شو، اوس صحیح شو. اوس صحیح شو. هغې ته هم اجازه. خو ګوره سیاست سیاسي افاده غواړي، سیاسي طرح غواړي، او تحقیقات بیا د یو ژورنالیست، سیاسي ژورنالیست پوښتنه د یو څارنوال د پوښتنې توپیر همدغه ده. بله. چې سیاست باید سیاسي ژورنالیزم وکړي، نه څارنوال. صحیح. نه زما پوښتنه اما د جملو شاته ډیر حقایق پروت دی د هغې په برتله چې تاسو مشخص غواړئ چې د یو څارنوال په حیث پوښتنه وکړي. نه نن سبا په دغه مسئله کې څارنوال ګورئ، زه یو خبره ته کوم، څارنوال کوم جرم نه دی، او نن سبا وظیفه یې
وظیفه بیل دی نه ودان صاحب دا بحث وظیفه بیل دی. ژورنالیست یو شخصیت دی خپل استقامتون لري، څارنوال بل شخصیت دی خپل استقامتون. صحیح. اوس د ژورنالیزم اصول هم مدرن شوي دي، ډیر شیان یو بل سره لکه څنګه چې وسایل او ټکنالوژي یو بل سره ډیر نږدې کیږي، دغسې کله څارنوال راځي ژورنالیست کیږي، کله ژورنالیست دي څارنوال کیدی هم شي. نه په دې باندې بحث هر یو حد لري، ما ادعا نه ده خپل وظایف لري، ما ادعا نه ده تاسې ډیر واضح وویل چې سلطنت دغه خیانت وکړ په ډلو باندې، بیا بیرته ډیر په نرمۍ راغلی. خیر زه په دې باندې بحث نه کوم، زه صرف غواړم تاسو نه دغه معلومات واخلم، بیا هم راته یې ووایئ یا یې تایید کړئ یا راته ووایئ چې ما بیا هم په کتاب کې لیکلي دي. کله چې په کتاب کې یو شی ولیکئ یعنې دا ضرور نه ده چې بیا هغه وویل شي. زما پوښتنه دا ده چې آیا تاسې خبر وئ چې خلقیانو یا هم دغو ډلګیو د افغانستان نه په هغه وخت کې رازونه ایستل؟ ما داسې چې دغه شخص یا اشخاص رازونه ایستل نه سند لرم نه ویلی شم، چون سند نه لرم. اما سیاستونه که مطرح شوی دی، مثلا داوود خان دا شکایت لرل عزیز نعیم سردار نعیم زوی دی چې لندن کې ژوند کول، دی لیکلی و چې سردار محمد داود هغه وخت چې رئیس جمهور و شکایت لرل د دموکراتیک خلق افغانستان د دواړو څانګو نه چې دوی دننه افغانستان کې داسې کارونو ته لاس وهي چې د افغانستان د دولت او د شوروي د دولت د دوستی پر بنا نه دی، یعنی خصومتونه را برسېره کوي دغه اعمال. کله چې دی هلته لاړله برژنیف سره یې مطرح کړه چې دلته تاسو موږ تاسو سره دوستان یو، سره د دولت سره دوستان دي، ډېر نږدې دوستان دي او حتی هم فکر دوستان دي، مګر دنن افغانستان کې د کودتا دپاره آمادګیګان نیول کېږي، نظامیان هڅول کېږي. دا څه ځای دی؟ برژنیف ویل د میز په سر ووهل چې زموږ څه نه دی، تحریکات نه دی، دا تاسو هر ګونه عمل یې په مقابل کې کولی شي. بنا انګوره دغه ملي مسئله د برژنیف تر میزه رسېدل شاته ډېر شیان لري، یا حتی داود خان شکایت لرل چې دننه کابینه کې زه ځینې مسایل مطرح کوم، دا اطلاعات ټولو ته رسېږي. بناهن دا استخباراتي شبکې وي، دا استخباراتي شبکې یوازې د دموکراتیک خلق افغانستان څانګو کې نه و، اخوانیانو کې نه و، بل نو دولتي نور غیر وابسته افراد او مسئولینو په منځ کې هم دغه شبکې وي. بناهن دا واقعیت دی چې خارجي استخبارات دننه دولتونو کې، احزابو کې، نظامیانو کې خپل شبکې غځوي او د دې مخه باید دولتونه ونیسي. صحیح. ودان صاحب زه به یو بله پوښتنه هم وکړم. دا یوازې د ادعا تر حده ده یا د پوښتنې تر حده ده؟ یعنې داسې نه ده چې زما د دې خلکو سره کومه جدي دشمني ده. زه غواړم صرف پوښتنه وکړم، د خلکو سوال دی. تاسې به تاریخي شالید سره راته ووایاست. مثلا په خلقیانو باندې یا هم د شوروي ملاتړو او جریانونو باندې دا تور دی چې دوی د سلطنت د نړولو دپاره پلان د شوروي د راننه ایستلو دپاره پلان داسې وکړ او تطبیق یې هم کړ چې بدیل د هغه سردار داود راشي، هغه سره یې مرسته وکړه. بیا بیرته څو ورځې وړاندې دغه میر اکبر خیبر د سردار داود تر ټولو نږدې ملګری و، خو مګر بیا یې په اخر ورځ باندې ورپسې لوی لوی لاریونونه راویستل تر څو سردار داود هم له منځه لاړ شي. صحیح ده چې دا به پلان نه و چې کودتا پې وشي، یا صحیح ده چې پلان به و چې کودتا پې وشي، یا دوه ډلې وې. یوې ډلې ویل چې دا به په انقلاب باندې یا په لاریونونو را پرځو، بلې ویل چې نه کودتا پې کو له منځه وړو. مانورونه هم شوي وو د دې دپاره.
چې څنګه کودتا وشي او څنګه سولهییز ډول باندې د حکومت دغه شي. دغه پروسه تاییدوي چې دغه یو پلان تطبیق شو په افغانستان باندې تر څو خلکیان او پرچمیان او دا ټول ډلې په واک ورسیږي؟ اساسا د نن افغانستان کې دغه تغییرات چې دی وروستۍ کلونو کې راغلی دی، حتی د سلطنت په دوران کې دغه دهه دیموکراسي کې 4-5 صدارتونه رامنځته شول. که دا دقیق وڅېړل شي متاسفانه ریشه یې خارجیانو ته وړل کېږي. د میوندوال راتګ، د اعتمادي راتګ، د ډاکټر یوسف راتګ، دغه حکومتونه یو وهل بل راتلل د سلطنت په زمانه کې، هغې نه وروسته دغه نور تغییرات سیاسي رژیمونه تغییر و تبدیل، دغه کې ټول په عام سره وایم او د داود خان د کودتا په هکله هم خاص وایم چې دی خارجیانو لاس پکې و، د خارجیانو رقابت پکې و. کله دغه سلطنت ونړول شوه، زمان چې د موسی شفیق صدر اعظم شوه او د نورو اصلاحاتو په څه کې چې راتلل، 2 کاره د مخې ته کړله چې روسان د دغه کار پلوی نه و، مخالف و. یو ایران سره د افغانستان اختلافات له منځه وړل او بل پاکستان سره د ډیورنډ لاین په هکله د اختلافات د حل لارې چارې سنجول او اقدام کول. دغه 2 اساسي طرحې وي چې د ایرمن د اوبو په هکله توافق سره ورسېده. دا په دې معنا و چې افغانستان د شوروي اتحاد د قومیت نه ځان خلاصوي او حداقل یو نیترال حالت ته ځي. سلطنت نیترال حالت نه و. سلطنت کې هم اقتصادي له نقطې نظره، هم نظامي له نقطې نظره، هم سیاسي له نقطې نظره روسان برلاسي وو او امریکایان هم دغه منلی و چې دا د روسانو څه دی حیات خصوصي ده او دا باید ورته دوی احترام وکړي. کله چې سلطنت رقابتونه تشدید شوه منطقه کې، سلطنت غوښته چې دغه انول کی دغه مسئله دا په دې معنا و چې ایران سره مناسبات ښه کول، پاکستان سره مناسبات ښه کول، د غرب سره مناسبات ښه کول و. صحیح. دغه حالت کې روسان خپل منافع تهدید حالت کې ولیدل او د کودتا په هکله د رژیم د تغییر په هکله تصمیم ونیول. صحیح. داود خان یو فاکتور و، یو پوښښ و د دغه څه په راز کې تی سوی استفاده وشوه او دا نه وایم چې داود خان سوی استفاده وشوه. داود خان هم خپل علایق او اړیکې او انګیزې لرل چې سلطنت چپه کړي او قدرت ترلاسه کړي. ولې تاسو وویل چې ولې داخلي القې ته اشاره وکړه چې داود خان یې مخکې کړله؟ ولې زه درته وایم چې د داود خان مخکې کول د داخلي حلقو د صلاحیت نه ډېر لوی و، بلکې حتی زه تاسو ته وایم چې دواړه جناب د دموکراتیک خلق، هم خلقیان هم پرچمیان، د داود خان په نړولو کې مستقیم لاس نه لرل. حتی دوی د داود خان د حرکت د سلطنت پر ضد په هکله اعتماد هم نه کول. زه شواهد لرم، اسناد نه لرم، شواهد لرم. داسې چې ځینې کسان چې د داود خان او د دواړو خاخو ترمنځ روابط ساتل، کله چې دغه دوه د دموکراتیک خلق څانګې رهبرانو ته وویل شو داود کودتا کوي، دوی باور نه کوله. صحیح. بناءً د داود خان راوستل د دغه دواړو د صلاحیتونو لوی خبره وه. داود خان کودتا وکړه، نه د خلقیانو او پرچمیانو د نظامی سازمان. هغه وخت تاسو ته وایم چې خلقیان اصلا نظامی سازمان نه لرل د داود خان د کودتا
یعنی د 1952 کال د سرطان په 26 تاریخ کې چې د کودتا وشوه خلقیان اصلا نظامی سازمان نه لرل او نه په نظامی په پاوز کې خو روسیې جوړ کړی پاوز او سلطنت د پاره هغه بیا خلقیان نه وو نه دوی نظامی سازمان پټ لرو د اعلان شوی نه لرل زه تاسو ته دقیق وایم په مسؤلیت وایم چې خلقیان په 1950 کال د سرطان د 28 کې قطعا یو نفر هم نظامی متشکل سازمان نه لرل او ایس سیاسی نظامی سازمان نه لرل په پاوز کې نفوذ نه هیڅ خد علاقمندان به و اما سازمان دی چې رهبری لري قومنده لري وظیفه اخیستل کیږي وظیفه راوړل کیږي روابط ساتل کیږي قطعا سازمان موجود نه و پرچمیان نظامی سازمان لرل مگر دغه نظامی سازمان قویاً د کودتا پر ضد نظامیان و او نامعتقد و چې باید نظامی کودتا د سلطنت پر ضد وشي سمه ده صحیح بنان دغه دواړه څانګې دغه حالت لرل او شوروي نقش لرل شوروي د سلطنت په دوران کې کله چې راغی اردو کې د شورویانو نفوذ تامین شو او د قطه په قطه دلته دوی نظامیان لرل مشاورین لرل صحیح دغه مشاورین زموږ سای منصبانو سره یو قربانه کې سره ډوډۍ خوړل تاسو پاس لري دوی نو راغلی چې یوازې تعلیم او تربیه ورکړي او دوی استخباراتي سازمانونه هم ځان سره راوړي وو زموږ اردو کې نفوذ کړی وو ودان صاحب زه غواړم یو بله پوښتنه وکړم پخوا یا خلقیانو پرچمیانو سازمانونه وو یا نو سردار داود سره یا مرسته کړې یا نه کړې خدای نخواسته څوک په چا باندې تور لګوي چې دوی د افغانستان په ګټه وو یا نو دا تور نه هم تیر شو سردار داود او میر اکبر خیبر ډیر زیات نږدې ملګري وو دغه ستاسو جریان سره د سردار داود که غړیتوب وو یا نو هغه هم یو سوال دی مګر همغږي خواخوږي دا یې ورسره ډیره زیاته وه ولې ستاسې جریان تاسې ویل چې دا د ده په نړولو کې هم د خارجي لاسونو مګر دا خبره هم وه ستاسې جریان د میر اکبر خیبر غوندې سړی د هغه په ضد باندې راوته د زرګونو خلکو سره لاریونې کوو معنا دا ده چې دا داخلي لاس شو د سردار داود په ضد باندې په نظامی دغو کې مانورونه ترسره کېدل چې څنګه به په ده باندې کودتا کوو دا خارجیانو نه کول روسانو نه کول بلکې سردار داود لیدل او افغانانو کول او هغه هم د خلقي او د چپي افکارو لرونکو زمونږ هیوادوالو کول دغه دشمني ولې په داخل کې وده یې واخیستله بیروني عوامل باندې نه غږیږو ګوره تاسو د خیبر صاحب نوم واخیستل چې دی د داود خان سره ښې اړیکې لرل واقعیت دا دی چې خیبر داود خان سره ښې اړیکې لرل او د خیبر اړیکې د داود خان سره فکري بنسټونو د یووالی مسئله وه نه کوم شخصي داود خان ملی فکر لرل د سوسیالیزم د نظام طرفدار ملی فکر لرل او خیبر هم دغه جنبه ته ډیر اهمیت ورکول او معتقد په همدغه جنبه وه خیبر نه یوازې د داود خان پر ضد د کودتا حمایت نه کول بلکې تاسو وویل چې خیبر مظاهره مسالمت آمیز مظاهرو د داود خان پر ضد د لمسولو طرفدار و دا خبر دقیق نه ده درست نه ده حتی ناوارد اتهام دی ده تر دې سطح پورې خیبر حتی د داود خان سره د واحد ګوند د جوړولو او دغه نهضت ته د لار هوارولو طرفدار سړی و همدغه ګرایشاتو کله چې داود پر ضد د کودتا فیصله د افغانستان نه خارج وشو خیبر دغه بهیر کې بیگانه وګڼل شو نه یوازې بیگانه وګڼل شو بلکې دښمن وګڼل شو یعنې داود خان په موضوع کې شریک سړی ولیدل شو دغه مسله د خیبر د قتل باعث شو یعنې سیاسي تحلیل
د خیبر د شهادت تر شا دغه تحلیل دی او دغه واقعیت دی چې ما وویل چې خیبر دغسې یو موضوع نه څه کول. دا دننه ګوند کې ډېر اسناد شته، ډېر شواهد شته چې خیبر د دغه طرحې ډېرې لیکنې شته. بارق دغه مسله لیکلی، غوربندي دغه مسله لیکلی، پنجشیري دغه مسله لیکلی، یعنی دا کاملا تثبیت شوی مسئله دی. پاتې شو د داود ما وویل چې بدبختانه چې دغه ټول تغییرات من جمله د داود راتلل، داود تلل، د خارجي لاسوهنه او دغه خارجیانو د دې د خاطره روسان برلاسه و چې روسان دننه ډېر امکانات لرل د رقیب جهاني قدرت پر ضد دننه افغانستان کې. کله چې امریکا د افغانستان د شاهي سره د نظامي کومکونو نه کولو پرېکړه وکړه، سلطنت مجبور شو چې ځان د روسانو لمنه ته واچوي. روسان راغلل افغانستان ته، خو دوه ډېر عمدې ساحې دي د یو حاکمیت کې، یو اقتصادي قدرت دی، بل نظامي قدرت دی. دغه دواړه د افغانستان 80% پروژو نه زیات او عمده غټ پروژې د روسانو لاس کې ولوېده. تاسې ویل چې خیبر نه غوښتل چې سردار داود راوپرځول شي او قرباني شو. لږې په ولسي ژبه ووایو چې نو دا خو د هغه وژل کېده خلکیانو او ټولو لوریو په هغه وخت کې په سردار داود ور واچوله. ستاسو د خبرو نه ښکاري چې نه، هغه لاس شاید د روسیې یا د شورویانو اوسي چې دی ووژه، یا شاید خپل منځ نه یو لاس اوسي چې د پسې ورتېر شوی اوسي ترڅو د کودتا دپاره لاره برابر شي. ما داسې موریدلي چې ترک هم نه غوښتل چې کودتا وشي، د دې کودتا ډېره پړه په حفیظ الله امین ور اچول کېږي. په دې اړه څه وایاست؟ ګوره، د کودتا تصمیم هم د دموکراتیک خلق د دواړو څانګو د مشرانو نه پورته وه، هم د افراد و اشخاصو دغه مشرانو کې. کودتا تصمیم نیول شوی و. دننه ګوند کې چې بدیل مسله مطرح شو چې داود بدیل څوک وي، دموکراتیک خلق افغانستان، دا هم باندې نیول شوی و. د دغه فشارونو ترمنځ دواړه څانګې راغلل سره وحدت وکړل. دموکراتیک خلق افغانستان واحد ګوند دی، په 1956 کال کې بیرته دوی سره وحدت وکړل. دلته کودتا باید نظامیان کړی وای. د دواړو څانګو نظامی سازمانونه بیل سره دوه تشکیلاتو سره ملکی تشکیلات سره مدغم شو، واحد شوله، اما نظامی سازمان سره بیل پاتې شوله، مدغم نشوله. مگر په راس کې یو واحد رهبری منځته راغی د ګوند په راس کې چې د نظامی بخش رهبری په لاس کې و. یو کمیټې نظامی ایجاد شوه. د دې کمیټې نظامی راس کې نور محمد ترکی و. د دې نظامی کمیټې دویم شخصیتونه نور احمد نور کارمل و او دکتر شاولی نور، حفیظ الله امین او عبدالوکیل. دغه کسان د کمیټې نظامی غړي وو. د کودتا په هکله څه وخت وشي، څنګه وشي، تصمیم دوی باید نیول. دغه واحده کمیټه کې، کمیټې نظامی کې تصمیم داسې نیول شوی و چې د اسد میاشتې، تاسو یاد بینی، تاسو ډېر ځوان یاستئ، موږ د سن و سال خلک او هغه کسان چې د 1950 کال د ثور د میاشتې د اومې نه وروسته مشران وو او پوهېده چې نور محمد ترکی ویل چې موږ غوښته چې د اسد میاشت کې انقلاب وکړو، یعنې د زمري انقلاب وکړو، او دا زمري انقلاب نشو. د خاطره چې داود پر موږ حمله وکړله، دا د ثور انقلاب شوه. اصلا تصمیم دغه چې دغه
تغییرات اسد میاشت کې کیږي، زمری میاشت کې کیږي، او دغه اسد میاشت کې څنګه کیږي چې اعتصابونه شروع کیږي، پوهنتون کې کیږي، مکاتبو کې کیږي، کارخانو کې، او چیرته چې دغه حزب قوت لري ټول خپل قوت پکاري چې داود پر ضد مظاهرات شروع کی او عمومي شروع کی، اعتراضونه شروع کی. خو دولت طبعا مداخله کوي د اعتراضاتو مقابل کې. کله چې مداخله کوله اردو کې دغه دواړه سازمانونه چې دي، هم د خلقیانو هم پرچمیانو، د دغه اعتصابونو ملاتړ کې د دولت پر ضد کودتا کوي. او جالب پلان دغسې جوړ شوی و. اما کله چې د دې پلان دپاره باید وضع آماده کېدل، وضع آماده کېدل، د دغه وضع آماده کېدل لپاره یو بهانه باید پیدا کېده. بهانه څوک باید دموکراتیک خلق د رهبري نه یو څوک وژل کېدل. دا څوک و؟ دا امیر اکبر خیبر و چې دوه هم یو مخالف له منځه وړله، هم په اصطلاح بهانه پیدا کوله، وضع پرې جوړوله. ډیر جالب سازمان وی ګوره دغه شی ما د پاره ډیر جالب. تاسې د اکرم عثمان د کوچي ما داستان چې د تاریخي داستان دی ولولئ. دلته دغه مسائل په ډیر جزئیاتو مطرح شوی دی. ډیره زیاته مننه. وخت بیا هم په پام کې نیسو، زه به ځینې عمومي پوښتنې وکړم که بیا وخت ان شاء الله چې تاسو سره به ځانګړي بحثونه او پودکاسټونه ونیسو. ودان صاحب، زه هر څه چې وشول ستاسې یو رژیم راغی یا که خفه کېږئ ورباندې، نو بیا ستاسې یو نظام راغی یا ستاسې یو حکومت راغی پرله پسې. خو دغه حکومتونو هم د دې رهبرانو هم خپلو کې سره پښه لاس اوږه تر ډېره سره ور نه کړل، بلکې د یو بل په ضد باندې پورته شول، د یو بل په ضد باندې په ستوني باندې په خوله باندې بالښتونه کېښودل، په سپونو کې زارونه وخوړل یو بل باندې، او بالاخره روسان واضح په افغانستان راننوتل او یو تجاوز بدل شو، ټول ولس درپسې راپاڅېده. دغه اختلافات ولې رامنځته شول؟ د دوی خپل منځ کې حتی انشعابونه رامنځته شول، درې ډلو باندې وویشل شوی. واقعیت دا دی چې دغه چې تا ورته اشاره وکړه، دغه اختلافات نه یوازې خلق شو، بلکې د وینې د تویولو تر سطحه پورې عمیق شوله. بالکل. نه یو وارې نه دوه وارې، بلکې مکرر. متاسفانه که وڅېړل شي او سړی ضربین واخلي، دننه ورته لاړ شي او ویې ګوري، د دغه اختلافاتو حتی د ګوند لومړني انشعاب نه نیولی چې څنګه د دموکراتیک خلق واحد په درې خاخو وویشل شوه، خلقیان، پرچمیان، ستمیان. دغه څنګه انکشاف کړی شوه، انکشاف ورکړ شو دغه درې خاخې، او بالاخره دغه مقطع کې چې تاسو ورته اشاره وکړه څنګه ورسېده او دغه څنګه ادامه پیدا کړه. دې په بیکګراوند کې دننه کې وسیعا د روسانو مشاورین، د روسانو استخباراتي مرابطین، روابط جوړونکي، مرتبط افراد، دوی پکې داخل وو. او دا سیاست و د مسکو. ولې سیاست و؟ موږ تاسو ډېر معروف مقوله لرو، وایي تفرقه انداز او حکومت وکړه که نه. بناءً دې د خاطر و چې خلقیان د پرچمیانو په واسطه وډاروي، پرچمیان د خلقیانو په واسطه وډاروي، او دواړه یې د ځان دپاره تابع کړي، او د دواړه په ضد ستمیان د څو سختو دښمنیو کیسه راته کولی شي؟ دا د ښکاره دوستۍ او چې بیا بیرته په دښمنۍ بدله شو، دا خو مونږ ولیدل. مثلا زه درته وایم یو نمونه تاسو ته وایم. ګورئ، همیشه حفیظ الله امین ځان د نور محمد ترکی شاگرد بولل، نه یوازې شاگرد بلل بلکې شاگرد وفادار او ظریف هم کېښوده. او نور محمد ترکی ځان او حفیظ الله امین نوک او اوروی سره ښودلی. ما که به صحیح تلفظ کړی نه یو بخښنه غواړم. نوک اوروی. بناءً داسې ویل، دا دومره کلک که نه پیوند، او دی حتی ورسېده چې هغه تاسو ورته اشاره وکړه. صحیح. دې شاته
ما ته یو بل کیسه مو کوي دا خو واضح د ډیرو ته ما ته معلومه ده د حفیظ الله امین او د کارمل ډیر ورانه وسره دلته د دوی شخصي مسائل هم مطرح وه، قدرت غوښتنو او سلطه پیدا کولو او رجحان ورکولو لاندې و باندې اوسېدل دغه مسله مطرح وه. اما دلته ډېر پیچلي مسائل دی. هغه اتهامات چې د حفیظ الله امین په مورد موجود دی او تاسو کولی شئ چې هلیک اریسن لیکنې د حقایق پشت پردې افغانستان کې ولولئ. د امریکا د سفیر نه نقل قولونه کوي په سیاسي افادو نقل قولونه کوي. مثلا وایي چې امین د هغې نه چې موږ ته توقع لرو ډېر چټک ګامونه اخلي او دا خطرناک دی، روسان تحریکوي. د دې معنا او تحلیل څه معنا لري؟ که دغه اړخونه یې سړی مد نظر ونیسي چې شاته د دوی دواړو څه لاسونه فعال وو او یو بل څنګه وظایف لرل، دا ډېر عمیق مسایل دي او واقعیت دا دی چې د دواړو شخصیتونو او دواړو کاریزما او غلبه د یو بل باندې دغه هم مطرح وو. د کارمل خو لکه چې د حفیظ الله امین د وجې نه یو وارې افغانستان هم پرېښی یو وارې افغانستان هم پرېښی و او دی هغه وخت و چې د ثور د کودتا نه وروسته چې دی احساس کړله دا ډېره کیسې لري چې نه وخت نه لرو ورته. اما کارمل په یو مقطع کې احساس وکړ او ترکي هم ورته وویل چې دا حفیظ الله امین ډېر خطرناک سړی دی، وحشي دی، بهتر دی چې لاړ شي. او دی خپله بیا د ترکي په مخ کې سفیر د شوروي هلته ناست و. دی ویل چې زه ترجیح ورکوم چې موقتا له افغانستانه ووځم او یا ځان مریض واچوم یا یو ډیپلوماتیک عنوان لاندې د افغانستانه ووځم. هماغه و چې دی بیا امریکې ته د سفیر په حیث مقرر شو، ونه منل. بیا هم روسان مداخله وکړه چې دی چک ته د سفیر په حیث ولیږل شو. صحیح. ودان صاحب یو خو داخلي اختلافات دي، یو برژنیف او مسکو ته د ډیر نږدې کېدنې دپاره رقابتونه و، حتی تور دی په ډاکټر نجیب الله باندې هم چې دی هم هلته تللی ورته ویل چې په ما باندې باور وکړئ. دغه اختلافات او هلته راپور رسونې د چا په اړه معلومات لري چې ډیر خطرناک و دغه اختلافات؟ ګورئ دلته د تاریخ په تاریخي تغییراتو کې یوازینی تغییر چې د فکري اساساتو پر بنسټ مسالمت آمیز تغییر شوی دی د 1965 کال د ثور په میاشت کې د پلینوم د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د 18 پلینوم لخوا منځته راغی. دا هغه وخت و چې دننه ګوند کې څوم ډېر حاد مسله مطرح و. یو د روسانو موجودیت نظامی قوت افغانستان کې زموږ د ملي منافعو سره ټکر کې دی، دوی باید بیرته لاړ شي. او دی هغه وخت چې روسان هم غوښته چې د افغانستان نه ووځي، دا یوازې د اړخ نه و. اما دننه ډېر شواهد شته چې د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند رهبران هم ځینې خلقیان هم ځینې پرچمیان خصوصي مباحثو کې روسانو ته ویل چې تاسو که ووځئ موږ کولی شو خپل وطن نه دفاع وکړو، خپل حاکمیت نه دفاع وکړو. دا ویل شوی دی، راغلی دی، کتابونو کې نشر شوي دي. بل خبره دغه و چې د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند فکري بنسټونه نور افغانستان کې کارایی نه لري، برعکس چې مثبت کارایی لري، منفي اثرات لري. او دا زموږ د 8 کالو حاکمیت دا وښودله چې موږ منفي خواته روان یو. بناءً دغه فکري بنسټونه تر تاثیر سوال لاندې راغی.
دې کې ډېر بحث شروع شو د نوي افکارو خاوندان سره د سنتي افکارو خاوندانو سره. همدغه چې دننه ګوندې خلقي و پرچمي خط چې موجود و هغې سره مختل کړله. د ملي روغې جوړې سیاست طرفداران او د حزب د سنتي افکارو او ایدئولوژیکي ګرایشاتو طرفداران سره څه شو چې هم دې کې خلقیانو پرچمیانو هم هغه کې خلقیانو پرچمیانو. بناءً د روسانو بیرته تک د افغانستان مطرح و. دې دپاره مبارزه جریان لرله. دننه ګوند کې کادرونه ته دفاع کوله، رهبرانو کې موجود و چې دفاع کوله. او دویم د دموکراتیک خلق افغانستان ایدئولوژي نور د افغانستان د جوړولو دغه تاریخي مقطع کې په درد نه خوري. دا باید څه شي د دغه تغییر په اساس دننه ګوند کې معتقد کسان دغه لاره ته چې وروسته ډاکټر نجیب مطرح شوه دغه لاس کې ورکې و اما راس کې نه و که نه. دغه لاره کې ډاکټر نجیب پس له هغه راغی چې روسان زیری ته ویلو چې ته کاندید یې، بیخي فیصله و، حتی فیصله و چې څه راځي کشمن راځي، بیخي فیصله و چې کشمن راځي. حتی مونږ ته ویل شوی و د ګوند رهبري چې تاسو تبلیغات وکړئ چې ګرباچوف هم د یو د استالین هم اتحاد شوروي کې د یو اقلیت و ګرجي و راغی د ټول اتحاد شوروي په راس کې و د ګوند په راس کې وټرځېده. کېدای شي افغانستان کې یو هزاره راشي د ګوند په راس او دولت په راس کې دا تبلیغات هم ورته شروع شوی و. مګر ځینې دننه حوادث وشوه چې د کشمن په مورد ځینې اختلافات خلقیانو په منځ کې، د کشمن په مورد کې ځینې مذهبي مخالف گرایشات و قومي گرایشات و دغه گرایشات شو او بالاخره خپله کشمن آخره کې ویل چې زه نه کوم. تاسو د زیرې کتاب ولولئ، د زیرې کتاب ولولئ، هغه واضح وایي چې کشمن ویل چې زه نه کوم. بناءً پاتې شو چې د دغه مقطع کې راتګ افغانستان کې امتیاز نه و، مسئولیت و، ډېر درون مسئولیت و. روسان وځي افغانستان حاکمیت نه دفاع وشي، نوی مفکوره برنده شي، دننه ګوند کې اختلافات موجود دي، سنتي ګرایشات هم سرسختي ښیي ځان نه. دغه مقطع امتیاز نه و، مسئولیت و او دغه مسئولیت واقعا واچول شو د ډاکټر نجیب په غاړه کې او دغه مسئولیت واخیسته. صحیح. او دغه مسئولیت ډېر مهم دی. دغه مسئولیت په ادامه کې حتی روسان هم ډاکټر نجیب پر ضد خپل اقدامات شروع کړل. یو کال وروسته یعنې د ثور په 1965 کال د ثور په 9 ډاکټر نجیب د ثور په 12 ډاکټر نجیب راغی د عمومي منشي په حیث. لا کال پوره نه و، له کال نه یو زیات. دننه روسان د 1955 کال د میزان په میاشت کې روسان غوښتل چې ډاکټر نجیب لرې کړي. ډېره مننه. ودان صاحب زما د دې کشر او کم برداشت نه داسې ما برداشت کړل چې خلکو به ویل چې د افغانستان د ناخوالو لاملین چې دي خلکیان دي، چا به ویل چې سردار داود دی، چا به ویل چې سلطنت دی. تاسې د دې ملامتیو یوه برخه په سلطنت واچوله، یوه برخه مو په شوروي ور واچوله یا په خارجي قوتونو باندې دغه لوبېدلې ډله مو ترې ویسته. خیر په زه هغې په بحث نه کوم. نه مې د ایستلی ویلو غواړم که نه، ما توضیح کړی دی. زه درته وایم چې دغه لوبېدلې ډلې افزار وو. اوس صحیح شو، افزار دغه خبره دا پکار وه. نه دا خو ما ویلی دی، ټول ستاسو میتودولوژیک داسې دی چې باید سړی څه وکړي، ډېر سپینه خبرې وکړي. مګر تحلیل خو همدغه دغه ټول زما توضیح د سر نه چې وګوري تر آخره پورې. سردار داود افزار و، حزب دموکراتیک خلق افزار و، تنظیمونه افزار و، دغه طالبان اوس افزار دي. په دې بحث کوم د سر ما دپاره ډېره جالبه ده که نه. تاسې ویل چې کشر به یاستئ، خو زما د اساسي مشرانو سره دا کیسې اورېدل، د اساسي لوستل او بیا ډېر واقعیتونه نږدې نه د دوی بیانول، دا ماته داسې ځان را دغه کوي چې ګواکې زه تاسو سره همغې ځایونو کې ګرځېدلی یم. دا د الله فضل دی. یو
موضوع ده چې په دغه ستاسې په جریان باندې ډېر غټه ملامتیا ده. صحیح ده، تاسې واک غوښته درم که تجربه هم لرله که نه لرله، تجربه خو نه لرله خو بس شروع هم کړه، تاسو ویل چې تجربه به ترلاسه کړو، یو حده پورې افغانستان هم کنټرول شو. خپل خلکو باندې راوګرځېدل، ټول ملت تقریبا ما چې د چا نه م اورېدلي په هرو 5 نفرو کې 4-3 نفره بندیان شوي دي په هغې رژیم کې یا په هغې رژیمونو کې. حتی تاسې په خپله زندان قید با مشقت تیر کړی دی، ستاسې ملګرو د خپل جریان د خپلو ګوندونو غړو وژل شوي یاستئ. خپله دغه ظلم ویلی شو ورته، دا یو جنایت ورته ویلی شو، دا ولې کوو دې رژیم؟ شینواري صاحب په دغه خبره اعتراف، دغه ملامتي منل، نه یوازې زه د ګوند د یو غړي په حیث د خپل مقام او صلاحیتونو په نظر کې نیولو سره نه یو وار بلکې 10 وار ما منلی دی، بلکې زمونږ رهبران که تاسو په یاد ولرئ لایق د آریانا تلویزیون سره مصاحبه کوله، بله هلته ویل چې حاضر مر محکمې ته لاړ شم کنه. ډاکټر صاحب نجیب ډیر یو مشهور مقوله لرله او ډیر څه په خپل بیانیو کې ویلی دی، ویل مونږ غوښتل خلکو ته کور، ډوډۍ، کالي ورکړو، د کور په ځای هم ورته ګور ورکړ، د کالي په ځای هم ورته کفن ورکړ، د ډوډۍ په ځای هم ورته مرمي ورکړ. او اوس دغه زمونږ اعلان شوی سیاسي لاره مصالحې ملي روغه جوړه، هغه په نصوحا توبه ده، هغه په نصوحا توبه ده چې موږ باید وار وار ملت ته په مځکه پرېوځو او توبه وکړو. د دې فلسفه څه شی وه ودان صاحب؟ ولې دا کار کېده؟ خپل خلک زورول دا خو ډېر غټ ظلم و که نه؟ دا زړه څنګه کېږي پې؟ تاسو پوهېږئ مثلا موسی شفیق غوندې هستي رانه واخیستله، پژواک غوندې ستره ډیپلوماټه هستي چې په افغانستان کې یو ویاړو، هغه چې څومره زورول شوی دی په دې رژیم کې، تاسې خپل کسان څومره زورولي دي، د دې فلسفه څه شی؟ ولې دا خلک زورول کېده؟ زه تاسو ته وایم چې په ځان په هکله نه وایم، تاسو وویل چې زه بندي شوی وم او شکنجه شوی وم. زه یو د خپل لیدلی حال تاسو ته وایم، زه زندان کوم چې د خلقیانو د حاکمیت په وخت کې د خلقیانو یوه ډله چې حدود 10-15 کسه وو راوستل شو زندان ته، او دوی هغه سخت شکنجې تېرې کړلی چې ما شکنجې دوی ته ډېر کم وو، او پایه یې یوه شپه ټول کوټو کې ناست وو، ویل لست خلاصي، دې لست کله 18 کسه دغه لست نومونه وایستل، ټول خلقیان وو. دوی په منځ کې ډېر څېرې دي چې اوس مخې ته مې ولاړ دی، اما یو څېره مې بیخي د یاده نه وځي، او همیشه نه یوازې زه په خاطر مې دی بلکې احترام مې جلبیږي ورته. باعث په نامه و، یو اراتي خلقي و، گل آقا احمد باعث یا گل آقای باعث دست، آقای باعث دست میده، باعث مشهور کدر و دی اوتل، دی پوشو چې اعدام ته مې وړي، دی چې د کوټې نه ووتله شروع یې کړله په شعارونو، په وحدت شعارونو، د ملت د نجات، د دیکتاتوري پر ضد، د امین پر ضد، او دغه شعارونه ورکول چې دې خوله چوپ کړی شو، د خلطه ورته کش کړی شو او لاسونه ورته وتړل شو. دغه 18 کسه ما نه چې تقریبا 2-2.5 کسه بندیان چې وو ویستل شو، اعدام شو. صحیح. ته فکر کوي چې دا عادي خبره ده؟ نه. داسې نور کسان چې دا یوه
څه و واضح لیدل کېدل چې دننه ګوند کې د ګوند صلاحیتونو له دا کارونه کېده چې خلک د ګوند پر ضد د حاکمیت پر ضد د دغه ترن پر ضد د دغه لارې پر ضد را وپارول شي. لاره خو داسې لاره لارې خپله خلک راپارول لارې به چې نوم واخیستل ما باید راوشي شوروي زه درته وایم موږ او تاسو یو وایو څه غنم لانده څه آسیا کند کنه ما مخکې ویل چې زما انتقاد اما پر ګوند باندې عمدتاً دوه مسله ده. یو دې فکري بنسټونه د افغانستان د شرایطو سره د نه انطباق د افغانستان د کلتور سره کلتور کې مذهب راځي قوي شاخه دی دین راځي پکې کلتور کې ادبیات راځي ټول افغاني فرهنګي معیارونو سره زمونږ دغه فکري بنسټونه چې موږ ورته سوسیالیزم علمي ویل منطبق نه لرل. دا لوی انتقاد اوسنی زما انتقاد دی. بل متاسفانه زمونږ اکثره تاثیرگذار رهبران مستقل خلک نه وو. دغه دو عامل دی چې دغه موږ نقش باید مثبت کېده موږ خپل رسالت زه دا اوس هم وایم د دیموکراتیک خلک افغانستان په دواړه خواخو کې معتقد خلک مؤمن خلک چې خپل ټول ژوند وقف کړي و دغه زه ما غوندې په سلهاوو په زرهاوو ځوانان چې تنکي ځوانانو سره راپورته کړي و د ژوند ښه امکانات لرل مونږ کې خو دغه لار ته راغلو د اعدام تر سره پورې لاړلو ځینې اعدام شولو ځینې پاتې شولو ډېره مننه. تقوا هم لرل تر اوسه پورې هېڅوک نه وایي چې دغه قدر دغه رهبر حتی دغه ترکي کارمل دوی کشمن دوی خپل حفیظ الامین یو قران د دولت بیت المال نه دوی سوء استفاده نه ده کړې او په ډېر تقوا یې دغه عرصه کې دوی خپل څه کړي دي. بناءً دغه خبرې یو خبرې دي چې اما دی ډېر کوچنی دی د هغه په مقابل کې د وطن په هکله او د خلکو په هکله د نهضت په هکله وشو. ترقي غوښتونکي نهضت څه حالت ته رسېدل طالبان افغانستان کې حاکم دي دا موږ ګناه شته موږ خپل په دې کې منو او باید په صراحت ووایو چې ونه وایو اعتماد نه تامینېږي ډېره مننه چې ونه وایو خپل وظیفه هم د تاریخ په مقابل کې سره کړي. ودان صاحب دوه مسایلو باندې وغږېدو یو خو دا ده چې بیړه وشوه که انقلاب ستاسې صحیح مو بیړه مو وکړه دویم دا ده چې خلک مو ورته ډېر وځورول 14 کاله تقریبا دغه رژیمونه راغلل یو وخت مو ستاسې د حاکمیت مسؤلیت اخیستلو سره فرصت هم سړي ته راځي یو ډلې ته یو غورځنګ ته که څه شی سم نه و چې راځئ چې موږ یې سم کړو په چې باندې مو انتقاد لروده راځي چې مونږ یې سم کو هغه اصلاح کو مدرن کو زوړ افغانستان مو خوښ نو مدرن افغانستان مو خوښ دغه د جوړ وکړ دا شی ونه شو. فکر کوئ چې خلکیانو نور کوم لوی اشتباهات کړي چې تاریخ به یې هیر نه کړي یا به تاریخ په پاڼو کې پاتې دغه ټول مسایل چې موږ او تاسو پرې وغږېدلو دا فکر کوم چې ډېر دا حکومتولۍ کې درته وایم که نه حکومتولۍ کې ډېر لوی څه دي نه یوازې اشتباهات دی بلکې د خیانت تر سرحده پورې ملي خیانت تر سرحده پورې مسایل کش کېږي. اما زه فکر کوم چې دې د خاطر چې ستا سوال ته ځواب ورکړم د قدرت انحصار دیموکراتیک فضا نه اعتماد نه اعتقاد او نه منل او د خلکو ذهن ته داسې قالب ورکول چې ته فکر کوي که زه غواړم چې د خپل کورنۍ ذهن داسې قالب کوم چې زه غواړم د کورنۍ په سطحه د ملت تر سطحه پورې چې ټول باید ما غوندې فکر وکړي دا ممکن نه دی که په زور یې کوي وینې تویېږي نه چاهیږي دغه قالب کې دغه زما ذهن قالب کې نه صحیږي باید قطع کې لاس قطع کې پښې قطع کې غوږ قطع کې چې په زور یې کوي وینې تویېږي او د وینې تویېدل څه دی نو جنګ دی. زه یو بله پوښتنه کوم دغه ستاسو په خبرو کې راته پیدا شوه چې د واک انحصار خلک زیاتره په بحث کې وایي
چې د طالبانو او د خلکیانو د رژیم ترمنځ په کړنو کې، استبداد کې، انحصار کې او په سیاست کې، په حکومتولۍ کې کوم فرق نشته دی، غیر د دې نه چې هغه باسوادانو دا ملا صاحبان دي. دویمه خبره دا ده چې ستاسې د خلکیانو د وخت یا بس زه به ډېر واضح ووایم چې د خلکیانو ډېره زیاته مینه اوسه پورې د طالبانو سره ده، سره د دې چې په اولني ریفورم کې خلکیانو نه زده کړه، ټانکونو کې چې ناست دی ټانکونو کې کېنئ، که تیارو کې ناست دی تیارو کې کېنئ، موږ تاسو ته ضرورت لرو. چې هر څه یې ترې نه زده کړه، خلکیان یې د اصلاح او د ریفورم په نامه باندې په هغه اول وار باندې د حکومت نه ویستل. مګر اوس دوی ډېر زیات چې هر چېرته دي د طالبانو ډېر زیات ملاتړ کوي، ډېر زیات خواخوږي دي. فرق مو څه دی؟ خواخوږي ولې ده؟ دواړه ته به زه ځواب ورکړم. یو د کیفیت د فرم نقطې نظره، د شکل نقطې نظره، زه به خلقیان د دموکراتیک خلق په معنا په کار وړم، نه د یو خاص ډلې. فرق نه کوي. طالبان هم د ولسواله نیولې تر حکومت حاکمیت راسه پورې ټول طالبان تلاش کړی دی او تلاش کوي، صرف باصلاحیت مقامات دوی کوي او نور احزاب نه مني. دموکراتیک خلق افغانستان هم د ثور د کویتا نه وروسته دغه چم وکړله، نه یوازې وکړله بلکې علني اعلان کړله چې اوس د ولسوال نه تر رئیس جمهوره پورې ټول خلقیان دي. دا فرم دی، دا شکل دی. اما ماهیت کې دوی مدرن خلک وو، د دموکراتیک خلق افغانستان. دوی یو مدرن نظام ته، البته مدرن نظام چې وایم بیا بیل بیل شکلونه لري، تاسو خو پوهیږئ، طرفدارانو د یو معاصر ژوند طرفدارانو، د ترقي طرفدارانو، د یو مترقي فرهنګ طرفدارانو. ماهیت له نقطې نظر طالبان نه دي. دا فرم کې دی. دویم چې خواخوږي مثلا مطرح کړله، زه خواخوږي په عام شکل نه منم. یعنی که تاسو دموکراتیک خلق د یو فکري جریان په حیث منئ، زه اوس معتقدم چې دموکراتیک خلق افغانستان د یو فکري جریان په حیث اوس نشته. که شته یو انحراف دی، نهضت کې یو انحراف دی. داسې انحراف دی چې 1940 کال کې و. زه دې کې هیڅ شک نشته چې زما د سیاسي ژوند یوه برخه دغه ګوند پورې اړه لري. مګر نن زه په صراحت وایم چې که څوک راته ووایي چې پرچمي دی، پرې شرمېږم. ولې چې هغه شیان دي چې وخت مراجعه وکړم ورته، بغیر د دې چې معذرت وغواړم، پکې د افتخار ټکي که وینم متاسفانه عمل کې مونږ تطبیق ونه کړی شو. هغه افتخار ټکي بناءً اوسنی د خلق دموکراتیک ګوند په مفهوم، معنا، په اعتقاداتو ځینې کسان به چې اخواته پاتې، اما هغه کسان لکه ما غوندې چې یو برخه یې پکې ونډه لري، دوی اکثرا نه یوازې طالبانو سره خواخوږي نه لري، بلکې د طالبانو پر ضد مبارزه کوي. او افراد به یې پکې، افراد شته پکې، افراد د پرچمیانو کې کم نه دی چې د جمعیت نه، شورای نظام نه حمایه کول، حمایه کوي، د سیستم ملي نه حمایه کول، حمایه کوي. او خلقیانو کې داسې کسان شته. جالبه نه، واقعیت دا دی. تاسو ډېر زیات دي ودان صاحب، تاسو به نه لیدلي، خو نن سبا نه ما لیدلی دی. زه به ته وایم یعنې افراد دي که نه، د یو نهضت، د یو فکري جریان نمایندګان نه دي، دوی افراد دي پکې. خلقیانو کې، پخواني خلقیانو کې داسې کسان شته چې نن طالبان زه هم وینم، ته هم وینې، رسنۍ کې، اجتماعي رسنۍ کې، ټولنیز رسنۍ کې سره ګورو، دا موجود دي. ډېره زیاته مننه. ستړی کړی مې نه اوسې. زه به یوه بله پوښتنه وکړم، دا د خلکیانو په رابطه باندې. ایډیولوژي وه که تطبیق شوې وه، احتیاط نه، عاقلانه ډول باندې، په هوښیارانه ډول باندې سنجیده ګامونه یې اخیستي وی، کیدای شي د افغانستان دپاره ډېره په ګټه تمام شوې ایډیولوژي وای. یو ځینو ځایونو کې به په
هغه کوم افکار چې دوی لرل په هغې باندې طبعا اوس هم د خلکو ډېر سخت نیوکه شته. وختي تاسو یادونه وکړه چې دوی خلک راپارول، هغې ایډیولوژۍ نوم اخیستلو خلک راپارول. مثلا هغو داسې یو افکار لرل چې مثلا د افغانستان د اوسه پورې څوک هغې ته تیار نه دي. جلا خبره ده. ایډیولوژي چې ونړېږي طبعا هغه حکومت د لاسه لاړ شي، هغه خلکو هغه ډله کې یو عقده پاتې شي. او دا خبره زه په شواهدم نه کوم، دا خبره زه په سندم نه کوم، فقط په عامو ژبو ده. هغه دا ده چې دا خو ډېر کسان شو، خلکیان، پرچمیان، کمونستان، خلک دیموکراتیک نظام، رژیم، ډېر نومونه شو. زه به د شوروي ملاتړو یا د هغه وخت هر رقم چې تاسو ورته وایاستئ، دې خلکو د رژیم د نړېدو نه وروسته وایي چې یوه داسې عقده واخیسته چې ویې ویله چې هیڅ رژیم به په افغانستان کې رانه جوړ پاتې نشي. او جالبه دا ده، همدې دپاره څوک د ګلبدین خواته لاړه، څوک د جمعیت خواته لاړه، څوک د پاکستان ISI سره شو، څوک د MI6 سره شو، څوک د CIA سره شو. دا چې شو دا ولې و، څومره صداقت پکې دی؟ ګوره شینواري صاحب، سیاست کې عقده مرضی حالت دی. دا سیاست او سیاسی حزب متمدن عصری اصطلاحګانې دي. عقده سنتي مسئله ده چې یو بل سره نه جوړیږي. زه دغه مسئله هم سیاسی بولم نه عقده. ولی تاسو یو کتاب دی چې افغانستان سرزمین حماسه و فاجعه تر عنوان باندې په فارسی دری لیکل شوی دی. دې لیکوال عنایت الله سادات دی. عنایت الله سادات د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند ډیر پخوانی با تجربه او ډیر آگاه، یعنی د فکر خاوند یو کدر دی، کدر وو. د زمونږ د ګوند روابط بین المللي د شعبې معاون په حیث هم مسئولیت لرل یو وخت، چې هغه وخت محمود بریالی د دې شعبې رئیس و. تا خبرې دي خاطر کوم چې دا سړی با صلاحیت سړی دی. صحیح ده. شعبې روابط بین المللي کې کار کول او د کارمل کورنۍ سره خیخیم لري. د کارمل لور د عنایت الله سادات ورور ته ناسته وه چې وفات شو، خانمې. دغه سړی دی کې لیکي چې په 1963 کال کې روسان دې له خاطره چې جهادي تنظیمونو کې خپل تاثیرات ژور کړي، د افغانستان د رهبرانو څخه ځینې کسانو ته دستور ورکړه چې تاسې د جهادي تنظیمونو سره د خپل قومي اړیکې پر بنسټ روابط ټینګ کړئ. یعنی تاجک تنظیم ته، پښتون تنظیم ته، هزاره تنظیم ته سره چې نه یوازې امر کړو بلکې اړیکې یې سره تامینې کړي. هغه امکانات چې لرل اړیکې سره تامینې کړي. دا اړیکې هغه وخت تامینېدل چې دوی البته تنظیمونو کې نفوذ لرل. تاسو څه وایاست دا تڼۍ، مزدک، کشتمن دا په دستوري ډول باندې دغه شوي؟ دغه طرحه ده که نه، یو مسئول سړی په مسئولیت یو کتاب کې لیکلی دی. زه خپل څه درته وایم، دغه 1968 کال و. نجم الدین کاویانی زمونږ د بیرو سیاسي غړی و
او د روابط بین المللي شعبه کار یې هم دی کول، زموږ د تبلیغ او ترویج د شعبې کار هم دی کول، هماغه مخته کوي، مسؤلیت یې لرل. زه رئیس د شعبې وم، ما ته یې زنګ وواهه، پنجشنبې ورځ وه بعد د غرمې چې اواز رئیسان د شعبې او د مشران دفترونه کو نور تللی وو. ما ته وویل چې څه کار کوې؟ مصروف یم. ویل ته راشه کار لرو. دې میز دی، میز شاته یې چوکي دی، چوکي شاته دیوال کې د نقشه یې د افغانستان نقشه دی. دې نقشې خواته لاړله، خبره نه ګویا کوم، څه چې د خوله راتله د پښتنو په ضد وویل، د تاجکانو په نفع، هر عرصه کې، سیاست کې، فرهنګ کې او نظامي کې او ټولو کې، بین المللي روابطو کې، ساحاتو کې چې پښتانه هلته پاکستان هم اقلیت دی، دلته افغانستان کې هم دوی اقلیت دی، ستم لاندې دی او فرهنګي لحاظه د هر نقطې نظر 40-45 دقیقې تشریحات راته راکړی، بېرته راغی کېناسته. دا په دې تصور چې دی پوهېده چې زه پښتون نه یم، زه تاجک یم. کېناسته، ما ته وویل چې واده ورید؟ ما مې ورید ملګري کاویاني. ویل څه دی؟ څه مال نه، زه یو پوښتنه تانه لرم. دغه اول ته مې ځواب ورکړه، بیا به زه خپل څه درته وایم. مال مونږ او تاسو خو ځان هم کمونستان بلل او د انترناسیونالیزم پرولتري د عوامو کول. ویتکانګان چې ویتنام کې یو کوچنی بری ترلاسه کول، مونږ دلته ورته جشن نیول. بالکل. که کانګو کې، افریقا کې، امریکا لاتین کې چپ نوزتونه څه کېدل، مونږ دلته ورته خوشحالي کوله، په خفګان مونږ خفه کېدو. څه بلا اوس پر موږ ولوېده چې د افغانستان کې د تاجک او د پښتون او د مسایل مطرح کوو او یو ته د بل په حق د جان ورکوو، او زمونږ ګوند خو دغسې لوی ادعاګانې لرل. خو دا یو وار عصبي شوه، ما ته وویل چې ته لا هم هماغه دوږمونو پسې ګرځې او ستا مغزه وچ دی او جهان تغییر کړی دی او څه کړی دی. دی یو کتاب وویستل چې انګیز پهلوان لیکلی و، یو ایراني د جمعیت اسلامي په هکله. دغه کتاب راته ښکاره کړه چې دغه ولوله. خو ما دا کتاب چې ترې واخیسته، وامې اخیسته، کې مې ښوده چې تلم، وامې اخیسته، ویل نه دا نه کوم درته، بېرته یې رانه واخیستله. ما ته وویل چې دغه ولوله، خو رايې که چې ولولم کوم ځای پیدا کړم، خو دا د جمعیت یې دلته خو مونږ د بازار کې نه لرو. واخیسته دا خبره. ښه، بیا ما دعوا مې وشوه دننه ګوند کې ورسره. ما پرې دعوا وکړه چې دی تنګنرانه مسایل مطرح کوي، شونستي مسایل مطرح کوي دننه ګوند کې، او د ګوند کې قومي اختلافات راوړي. دا خبره جنجالي شوې، د امپاونس کې حتی دښمني ته واوښته، سختي دښمني ته واوښته. پس زموږ د حاکمیت د سقوط نه دی د یو کس مخکې راته وویل چې زه د 1963 کال نه جمعیت سره مې اړیکې لرل. دا هماغه تاریخ دی چې د عنایت سادات ورته لیکلی دی. اوس نو ته قضاوت وکړه. ډېره زیاته مننه. زه به په اخیره کې که ډېر ستړي شوي ناستې په څو ټکو کې د خپل ژوند نه تقریبا دا خو 50 نه زیات کلونه وشو، تاسې هم تقریبا چې غلط نشم 8 کاله یو میاشت وروسته زه 8 کاله تکمیل 8 کلن کې ما 8 ویل په بخښنې سره، تاسو 8 کلن کېږئ. دغه د 8 کاله ټول ناخوالې دي ولیدې، خپل هم پکې وګرځېدې، وم لوبېدی، او طبعا د افغانستان یاستئ، زړه به م خوږېږي ورباندې، خپله خاوره د مور ده. د دې ژوند سبق څه شی دی؟ اول سیاسي قشر ته زه خطاب کوم چې تاسې کله چې وایي چې مونږ یو، په دې پوه شئ چې په دې اعتراف وکړئ چې نور هم شته، او دغه نور تاسو غونډه فکر نه کوي. دغه چې تاسو حق لرئ چې خپل فکر بیان کوي، نور هم حق لري چې خپل فکر بیان کوي. دا همیشه د یو اصل په نظر کې ولرئ. دویم خبره چې دوی ته کوم، رهبر هم یو انسان دی. رهبر نه بت مه جوړوئ، رهبر ته سجده مه کوئ. رهبر هم لکه نور انسانانو د انتقاد وړ دی. رهبر ته د یو ملي دموکراتیک دریچې له نظره وګورئ، د په هغه معیارونو یې وسنجوئ.
قدسیت مو ورکوئ، مقدس کوئ مه. آسه چې د قوم مشر و چې تلل باید هغې زوی مشر کېده، هغه سنتي ګرایشات و، سیاسي ګرایشات نه دی. رهبر راځي خپل ونډه ادا کوي، ښه یا بد، خوشنام یا بدنام ځي بل ځای ورته راځي. دې زوی دې کاکا زمانو دې تربور راوړل او کېناستل د رهبري په څه کې، دا سیاسي نه ده، دا قومي ګرایش دی، دا محدودیت دی، دا اصلي مسئله نه ده. دغه مسئله ده ملي منافعو ته، دموکراسي ته معتقد اوسئ او د انتقاد نه مه ډارېږئ، هم په ځان هم په نورو. سیاسي بحث وکئ، سیاسي نقد وکئ، اما دښمني مه کوئ.